سلامونه ملګرو، په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. تاسو ګورئ باور لټون یوټیوب چینل. دا ویډیو د بازار اپلیکیشن اړوند چې څرنګه کولی شو پر نوموړي اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړو او څرنګه کولی شو له نوموړي اپلیکیشن څخه ویډرا یا پیسې ترلاسه کړو. معلومات در سره ټول پر دا ویډیو کې شریکوم، خو له هغې نه وړاندې تاسو دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ګرانو ملګرو، تر ټولو دمخه تاسو د ویډیو ډسکریپشن څخه لیدنه وکړئ. هلته یو لینک موجود ده. کله چې تاسو پر یاد لینک باندې کلیک واخلئ، تاسو سره به د بازار اپلیکیشن ډاونلوډ سي. د ډاونلوډ کولو وروسته له نوموړي اپلیکیشن اوپن کړئ پر خپل موبایل کې. دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. تاسو کلیک واخلئ کریټ ان اکاونټ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته په لومړنۍ خانه کې تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ، یعنې د جیمیل اکاونټ. په دوهمه خانه کې 8 عدده کوډ ولیکئ او بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. ستاسو ایمیل ادرس ته یو کوډ لیږل کیږي. تاسو به راشئ همغه به کاپي کئ تر څو ستاسو ایمیل ادرس وریفای شي. په دغه طریقې سره به موږ او تاسو سټیپ بای سټیپ مخ ته ځو. ټول معلومات در سره شیر کوم. ویډیو سکیپ نه کړئ تر څو بیا تاسو په ذهن کې کومې پوښتنې پاتې نه شي. راځو دوستانو، همدغه کوډ کاپي کوم او دلته لیکم. د لیکلو وروسته راځو په نیکسټ بټن باندې کلیک اخلو. ګرانو ملګرو، په دغه طریقې سره به تاسو هم مخ ته لاړ شئ. انتظار ورته کوو دوستانو تر څو دا پروسه تکمیل شي. راځو دوستانو، په کانټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې به تاسو 3 یا 4 کټګوري انتخاب کړئ. د سپورت اړوند دي. دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ د سپورت اړوند معلومات هم خپاره کړئ او همدارنګه د سپورت اړوند نیوز ترلاسه کړئ. تاسو به دلته 3 یا 4 کټګوري انتخاب کړئ او بیا په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس دوستانو، په دې ځای کې دغه ډول یو صفحه موږ تاسو ته راځي. په لومړۍ خانه کې به تاسو یوزر نیم انتخاب کړئ، په دوهمه خانه کې نوم او په دریمه خانه کې لاست نیم. په کانټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. راځو دوستانو، په ادر باندې کلیک واخلئ. تاسو به خپل یو جنډر انتخاب کړئ. زه ورته میل انتخابوم او له هغې نه وروسته په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو. موږ او تاسو څخه د عمر غوښتنه کیږي. 18 انتخابوم بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک اخلم. په همدې ترتیب سره ورو مخ ته ځو. په پروفیل اپشن باندې کلیک واخلئ. د موبایل ګالري څخه یو تصویر ورته اپلوډ کړئ تر څو ستاسو پروفیل جوړ شي. په الاو اپشن باندې کلیک اخلو. دوستانو، تاسو به دې اپلیکیشن ته په دغه ډول پرمیشن ورکړئ تر څو تاسو خپل تصویر انتخاب کړئ. په هر حال دا تصویر انتخابوم. په ډن اپشن باندې کلیک اخلم. په دې ځای کې دوستانو له تاسو څخه د ریفرل کوډ غوښتنه کیږي. که چیرې تاسو ریفرل کوډ انتخاب کړئ نو تاسو ته 100 بونس درکول کیږي. نو د موبایل په سکرین باندې تاسو ته یو ریفرل کوډ ښکاري. کولی شئ له همدې کوډ څخه په دې ځای کې استفاده وکړئ. د ویډیو له دې برخې څخه یو سکرین شاټ واخلئ او کله چې تاسو دې ځای ته راورسېدئ د همغې سکرین شاټ مطابق دغه برخه تکمیل کړئ. راځو په اګري باندې کلیک اخلو. الاو اپشن باندې کلیک اخلو تر څو دغه اپلیکیشن کې زموږ اکاونټ جوړ شي په صحیح طریقې سره. انتخاب یې کړئ. ګورئ دوستانو، کله چې تاسو په لومړي ځل په دې کې اکاونټ جوړ کړ، دغه د نوم او یوزر نیم پروسه یو ځل بیا دلته تکراریږي. کولی شئ د سیم ډول دغه مخکې چې کومه پروسه موږ تکمیل کړه پر همدغه ډول باندې تاسو مخ ته لاړ شئ. زموږ اکاونټ پر دې کې جوړ شو. تاسو لیدلی شئ ما ریفرل کوډ څخه استفاده وکړه. دا د 12 پوینټس ریوارډ یې ماته راکړل. په کلیم اپشن باندې دوستانو کلیک اخلو. دا هم نیکسټ بټن باندې کلیک اخلو. د اپلیکیشن اړوند معلومات تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. خوندور اپلیکیشن د دوستانو دغه اکاونټ جوړول په دغه ډول باندې اسانه دي. اوکې اپشن باندې کلیک اخلو. تاسو لیدلی شئ ریوارډ ما ترلاسه کړل د ریفرل کوډ کوم ریوارډ چې دوی ټاکلی دي. ملګرو، په لومړیو کې مې تاسو ته یادونه وکړه چې د اکاونټ د جوړولو پروسه یو ځل بیا تکراریږي. تاسو څخه د نوم پوښتنه کیږي او ترڅنګ یې د ریفرل کوډ کولی شئ دا پر صحیح ډول باندې تکرار کړئ او بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. اګري انتخاب کړئ او ستاسو اکاونټ به پر دې اپلیکیشن کې جوړ شي. دا د زما اکاونټ پر دې اپلیکیشن کې جوړ شو او ریفرل یا ریوارډ مې هم ترلاسه کړل. تاسو لیدلی شئ 100 ریوارډ یا 100 اپشن ما ترلاسه کړلې. دا زما اکاونټ د وړاندې زما آی ډي ده، تاسو ته ښکاري. اوس راځو پر دې اپلیکیشن کې څرنګه کولی شو پوسټ وکړو، څرنګه کولی شو پیسې ترلاسه کړو. په څومره لیدونکو باندې نوموړی اپلیکیشن څو پیسې ورکوي. راځو همدې برخې ته. تاسو به پر پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. الاو اپشن انتخاب کړئ. کولی شئ د دغه
پلس اپشن د لارې په دې اپلیکیشن کې پوسټونه ترسره کړئ، ویډیوګانې اپلوډ کړئ، تصویران اپلوډ کړئ، خو باید د هر څه د سپورټ اړوند وي، ځکه دوستانو دغه اپلیکیشن سپورټ برخې دپاره جوړ شوی ده. په کریټ زه ورته یو څه ورته لیکم او بیا په ټیک اپشن باندې کلیک اخلم. کولی سئ دلته یو څو اپشن ټیک مارک او بیا په نیکس بټن باندې کلیک واخلئ. هیشټیګ هم کولی سئ په دې اپلیکیشن کې وکاروئ. د هیشټیګ برخې ته راغلم، زه یوازې بازار انتخابوم. طریقه درښیم چې په دغه طریقې سره تاسو په دې اپلیکیشن کې پوسټ ترسره کولی سئ. دا د دوستانو دغه پوسټ ما پر نوموړي اپلیکیشن کې ترسره کړ. اوس دوستانو راځو چې څرنګه کولی سو له نوموړي اپلیکیشن څخه پیسې ترلاسه کړو. دا دوستانو د دې اپلیکیشن د پیسو اړوند اندازه ده. په 1000 ویوز باندې نوموړی اپلیکیشن 0.10 سنټه ورکوي. په ریفرل ریوارډ کې دوستانو دا 0.15 ډالر ورکوي. که چیرې تاسو یو شخص په خپل لینک باندې دعوت کوئ نو د ریفرل برخه کې هم تاسو ته عاید درکوي. په 1000 ویوز باندې ورکوي 0.10 سنټه. نو دا غوره اپلیکیشن ده ځکه چې هیڅ فالورزو ته اړتیا نه لري، واچ ټایم ته هم ضرورت نشته او ترڅنګ کې لیدونکو ته هم اړتیا نشته ترڅو تاسو پر خپل پروفیل باندې لیدونکي ترلاسه کړئ او بیا ستاسو اکاونټ منوټایز شي. صرف تاسو دومره وکړئ چې خپل اکاونټ پر دې اپلیکیشن کې جوړ کړئ. ویډیو دوستانو بینانس اپلیکیشن ته کیږي. کله چې تاسو پر دې اپلیکیشن کې $10 پورې پوره کړه کولی سئ ډایرکټ خپل بینانس ته ولیږي. دوستانو پورته ځای کې اپشن شتون لري، ګورئ دوستانو پیسی کولی سئ بینانس ته د بیټ کوین په ډول باندې ولیږئ. دغه انوایټ اپشن د لارې کولی سئ خپل ملګري د نوموړي اپلیکیشن ته دعوت کړي. دا ستاسو ریفرل کوډ راځي. که چیرې په شیر انوایټ باندې کلیک واخلئ او دغه اپشن کاپي کړئ، د نوموړي اپشن د لارې کولی سئ خپل ملګري خپل دوستان همدې اپلیکیشن ته د ریفرل د لارې را دعوت کړئ. که چیرې ستاسو یو ملګری ستاسو ریفرل کاروي نو تاسو ته هم ریوارډ درکول کیږي او هغه څوک چې ستاسو په ریفرل په دې اپلیکیشن کې ګډون کوي هغه ته هم یو لږ عاید په نظر کې نیول سوي دي. ګرانو دوستانو زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې کومه پوښتنه درسره وي په کامنټ کې راسره شریکه کړئ او که مو تر اوسه دې ویډیو ته لایک نه وي ورکړی، یوه غوښتنه له تاسو همدا کوو چې دا ویډیو لایک کړئ. یو لایک یو کې ویوز ترلاسه کوي، نو باید حتمي تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او زیات لیدونکي زموږ ویډیو ترلاسه کړي. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.